بلخ پوهنتون کې پر محصلینو د پتلون کولو بندیز. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د څه لپاره راغلی؟ د نجونو د زده کوونکو اعتراض ښوونځي دې پرانیستل شي. سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د بدلون په اړه وضاحت او کندهار کې د ملا هیبت الله خون په مشرۍ د کابینې د 3 ورځنۍ غونډې پایلې. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د پوره خبرونو لپاره د دې ویډیو تر پایه را سره اوسئ. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د اوري په 4مه کابل ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سفر خبر ورکړی دی. وانګ یی افغانستان ته په خپل سفر کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دی. ویل کېږي چې د نوموړي د سفر موخه پر اقتصادي، سیاسي او ترانزیتي اړیکو پراختیا د دواړو لوریو د خبرو اترو مهم ټکي دي. په کابل ښار کې یو شمېر نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو له امله اعتراض کړی او د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده. دغو نجونو زده کوونکو نن پنجشنبه د اوري په 4مه د تحصیل تر ټولو لومړنی اسانۍ حق دی او د نجونو د زده کړې مخنیوی څرګند جنسیتي توپیر چلن دی. په شعارونو د پوهنځي وزارت د نوي تصمیم پر وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی دی. نجونو زده کوونکو چې په یو تړلي ځای کې اعتراض کړی د غیر سیاسي او غیر ایډیالوژي زده کړو غوښتنه یې کړې ده او ویلي دي چې د ښوونځي دروازې د رڼا دروازه ده او باید د رڼا د نسل په حق کې جفا ونه شي. د جمهوریت نظام له پاشل کېدو وروسته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او له نړیوالو فشارونو او د سرپرست حکومت د چارواکو له ژمنو سره ښوونځي تر اوسه نه دي پرانیستل شوي. د نوي ښوونیز کال په پیل سره د نجونو ښوونځیو تړلي پاتې کېدل له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي. ډېری هېوادونو دا کار د خواشینۍ وړ بللی او د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده. نجونو زده کوونکو هم چې کله د خپلو ښوونځیو تړلې دروازې ولیدلې د ناهیلۍ اوښکې یې تویې کړې او د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه یې وکړه. د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه حکومت د رئیس الوزرا د بدلیدو ادعا رد کړه. ښاغلي مجاهد پنجشنبه د اوري پر 4مه د یو ټویټ په خپرولو ویلي ریاست الوزرا مقام کې د بدلونونو په اړه د ځینو رسنیو اوازې سمې نه دي. هغه په دې ټویټ کې زیاته کړې چې په کابینه او د حکومت په نورو برخو کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې بواب الاحرام او نور عربي رسنیو د ملا محمد حسن اخوند پر ځای د ملا عبدالغني برادر د ټاکلو ادعا مطرح کړې وه. بواب الاحرام مصري رسنۍ ادعا کړې وه چې د کندهار ناسته د طالبانو سرپرست حکومت کې د بنسټیزو بدلونونو لامل شوې ده. د ملا هیبت الله خون په مشرۍ د کابینې غونډه چې په کندهار کې ترسره شوې وه نن پای ته ورسېده. د ګوتو په شمېر پایلې له هغې جملې په افغانستان کې د شریعت د سم تطبیق لپاره لارښوونې د ملا هیبت الله خون لخوا اعلان شوي دي. ملا هیبت الله خون په دې ناسته کې بېلابېلو ادارو ته ځانګړي شرعي لارښوونې شوي چې باید په ټولنه کې په منظم او ښه توګه عملي شي. د کابینې په 3 ورځنۍ ناسته کې چې نن پنجشنبه پای ته ورسېده ملا هیبت الله د دې په بیانولو سره چې د خلکو ستونزې درک کوي مسؤلانو ته ویلي که یې وس لرلی د افغانستان هر وګړي ته به یې معاش ټاکلی و. هغه همداراز ټینګار کړی چې مسؤلان دې د عشر او زکات په ټولولو او پر ځای لګولو لپاره هڅې وکړي. سربیره پر دې ملا برادر اخوند ته دنده سپارل شوې چې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره او همداراز عبدالسلام حنفي د دولتي بنسټونو د ادارې او مالی مسایلو د حل لپاره هڅې وکړي. په کندهار کې د کابینې په 3 ورځنۍ ناسته کې پریکړه شوې چې په نشهیي توکو روږدي راټول او په هیواد کې د نشهیي توکو د پیر او پلور مخه ونیول شي. د بلخ پوهنتون پوځي مسؤلانو دغه پوهنتون محصلانو ته ویلي چې تر دې وروسته پوهنتون ته د ورتګ پر مهال باید ملي جامې اغوستې وي. د بلخ پوهنتون یو شمېر زده کړیالانو چهارشنبه د اوري پر 3مه ویلي چې په دروازه کې پوځیانو خبرداری ورکړی که سر له سبا له پتلون سره پوهنتون ته راشي د دننه تللو اجازه نه ورکوي. د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل ورځپاڼې ته وایي نن پوهنتون ته د ورتلو پر مهال پوځي ځواکونو موږ ته وویل چې نن به مو وروستۍ ورځ وي چې پتلون اغوندئ، سر له سبا به ملي جامې اغوندئ، که نه نو پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه لرئ. ګرانو لیدونکو د دې چې د خبرونو تر پای را سره وي مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.